د امر بالمعروف وزارت نظامی معین مولوی عبدالرحمن منیر د دفاع وزارت له لوی درستي سره وکتل. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت نظامی معین الحاج مولوی عبدالرحمن منیر د دفاع وزارت له لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت سره په لیدنه کې په نظامی برخه کې پرشته ستونزو مفصلي خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې د هیواد د ټولو ولایتونو د نظامی ځایونو له مسؤلینو د منکراتو د مخنیوي په پار د یاد وزارت له لوري د ټاکل شوي قوانینو د پوره پلي کېدو او جدي نظارت غوښتنه وکړي. په دې مخامخ لیدنه کې د امر بالمعروف وزارت معین ښاغلي منیر د دفاع وزارت له لوی درستي سره د یو لړ نورو موضوعاتو ترڅنګ له هغوی وغوښتل چې په نظامی برخه کې د منکراتو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي او د هیواد د ټولو نظامی ځایونو له مسؤلینو وغواړي چې پر خپلو کسانو د ید وزارت له لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړي او په وینا یې چې سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي. همداراز د دفاع وزارت لوی درستیز ښاغلي قاری فصیح الدین د ښه راغلاست ترڅنګ په دې برخه کې هغوی ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ او د په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي تر ټولو غوره لار وبلله. د یادولو ده چې د یاد وزارت معین ښاغلي منیر څو ورځې وړاندې په دې تړاو د داخله وزارت د امنیتي چارو المعین مولوی محمد ابراهیم صدر سره هم لیدنه وکړه او په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي په موخه ورڅخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.